سلام څوک شته؟ ارڅه په خیر راغلی. ایمونږ کسخانه توس یار وخت په خدمت کې دو هر کله روشي ارڅه کینه دیلاته. مننه داسې راغلم مو چې په سپوټه ته وته د عکسونه وبوسم. وړه ستر په تېغته کې دې وشی مو اوزر سي جګ شول. نن سبا د پاسپورټ دارې دا لکه پرونر چې در سره وي. والله ته د خلوصي قبولې دیر کوي ځکه دی زو دی ته ویرته وچې کولمپیا ولایې. عکسونه دې روخله ښه خورې مې دې ته پوکړه خپله دا رقم ته نه یې چې ته غوره نه شې. دومره نه یم بدرنګ لکه د توسې چې آیا توسې ته د خدای بهي څوک چیخ ماکي. خدای دې د لم رقم ته پیزه ووایه څه په خوراوي مې سره چیخ کړې اوس چې ډېر ته شوربه کتر ونه کې. د څه رقم ته دې کې جوړ کړی یم کوږ وږو رښتیا ده چې تور خر په صبونه نه پکېږي خو نه دې شوم په پکوله کنی فوټوشاپ د څارې نه کې پکېدم ته هغه څه ښه دي سهي دي زه د روپۍ اوس وخت یم چې د روپۍ دې ډېرې نه یې وخاستې. زه د خزانه خلوصه کم سخت ښکلې دي باندې آی دا د رسپکې دي دی 100 دی 200 دی 300 700 روپۍ دې کټ کړې دي وظالم لوري دا رقم ته څوک کې لکه د تای چې مو سره کوې ته یې ور جلولولو ته چیخ کړی یم. وا سړیه تیل کې مات دی ویه په 14 روپۍ دو فوټوشاپ بلې تو عکس بیخي سکین کولو نه 3-4 ورځې مې کمپیوټر ریسټارټ کړو. حجاب کمپنۍ د خدای کورډان کې چې توس تیا فوټوشاپ ریسولو خلی انټر بټن خواندر کې چې ټاک دې نه جاک چې تو په زیر نه ډیجیټل کسخانه ته ویراغله وا کوکو سلیمه پریدا بیر نه جوړ کړه وا تو غو تیڅونه کمرار نه جوړ کو دا عکسونه اوس په پاسپورټ کې منی کومه دو دلته می تندای دو تو وته پرغه پستاک آتی نه لري کړه دا رقم عکس خانه ویل کده تو چې دو ډیر رسیدلې عکس خانه دو ته خبره ز پیکر ولا ویتونه توې شي پلان نه دای تر څی تر زاینه تر څی سړو نه دای تر څی کا دام حوز د کزو ټول خاله کې تر څی ته خبره اوس غوښ شرطه د الکترونیکی پاسپورټوي تذکرو آنلاین ثبتینوم وړو غوټه عکسونه هر ځای جوړي څه خو بیل چې په دای کې نشته کپاته غوړي بیا پاته دیر کوم په بوزو کې وبا نصر مشغوله اوس غوښ شرطه خوز بازار عکس خانولین محکمه ته مخ اریانا ډیجیټل عکس خانه مسئول خالد پختون پوه شوم خو توس یارو کور کوئ کنه چې مشتریون مو ډیر شي خلکو نه پیریون ما جوړوئ صحیح ده د ځواک تلویزیون د محترمو لیدونکو لپاره جدي پاملرنه هیله کوم موږ خپرونه د خپل یوټیوب چینل فیسبوک پاڼې نه ما جګوئ که چینل فیسبوک پاڼې ته متون ورسېدو بیا د شکایت حق نه لرئ خالي شریکوئ غلا مو ډیره شه